السلام علیکم. زه محمد ابرار یو ځل بیا تاسو سره د هاوس اف وزډم د پلیټ فارم نه مخاطب یم. موږ خپل باقاعده کلاس شروع کړی و چې پای کې زموږ نن ټاپک ته ایډیټیو آئیډنټیټي اف ا میټرکس. نو ایډیټیو آئیډنټیټي اف ا میټرکس نه مخکې زه دا ضروري کول غواړم چې موږ په ایډیټیو آئیډنټیټي باندې عام جنرال بحث وکړو چې موږ سره ایډیټیو آئیډنټیټي موږ څه ته وایو. که موږ وګورو زموږ سره په عام نمبرز کې یا په ریل نمبر کې زموږ سره ایډیټیو آئیډنټیټي داسې زموږ سره که موږ یو داسې پروسس وکړو موږ ایډیشن وکړو د یو نمبر سره او هغې نه زموږ سره دوباره هغه نمبر راشي. لکه زه تاسو ته دلته ولیکم که زه فرض کړم دلته 2 اخلم 2 پلس زه داسې یو نمبر ولیکم دلته د هغې نه واپس زموږ سره هغه راشي. مطلب ما ایډیشن وکړو خو واپس زه غواړم چې ما سره واپس 2 راشي. نو زه به دلته څه لګوم دلته به زه څه ولګوم دلته به زه 0 ولګوم. که زه د 2 سره 0 پلس کم یا زه د 0 سره 2 پلس کم نو زما سره به څه راځي واپس پتې 2 راځي. زموږ سره ایډیټیو آئیډنټیټي که موږ په عام میتھس کې وګورو یا په عام نمبرز کې وګورو نو ایډیټیو آئیډنټیټي زموږ سره 0 ده. که موږ یو ایډیشن وکړو ایډیټیو نه مطلب تاسو د لفظ هم کتلی شئ چې په ایډیټیو کې زموږ سره ایډیشن راځي. مطلب که موږ یو شیز ایډ کړو او واپس هغه آئیډنټیټي واپس هغه څه وکړي خپل واپس راشي. لکه تاسو په دې کې کتل نو دغه بسې زموږ سره ایډیټیو آئیډنټیټي به وي. ایډیټیو آئیډنټیټي په عام میتھس کې زموږ سره 0 ده. اوس ایډیټیو آئیډنټیټي موږ خبره کوو د میټرکس چې په میټرکس کې زموږ سره ایډیټیو آئیډنټیټي څه شی دی. یو کوېسچن جوړیږي چې په دې کې به زموږ سره ایډیټیو آئیډنټیټي څه شی دی. نو ایډیټیو آئیډنټیټي لپاره مخکې موږ د ایډیشن خبره کړله زموږ سره ایډیشن څه شی دی. د هغې لپاره د سبسټرکشن هم خبره کړله د هغې لپاره د نورو د هغې نه مخکې موږ څه کړلي موږ په دویمي لیکچر کې یا په اولني لیکچر کې غالبا موږ څه کړي موږ ټایپس اف میټرکس ویلو. په ټایپس اف میټرکس د موږ سره 10 یو ټایپ رالو چې هغې ته موږ نل میټرکس وي یا ورته موږ 0 میټرکس وي چې پای کې زموږ سره د هغې ټول ایلیمنټس د هغې میټرکس ټول ایلیمنټ زموږ سره څه او زموږ سره 0 وي. هغې ته موږ کم میټرکس وي هغې ته موږ یا 0 میټرکس وي یا به موږ نل میټرکس وي. د هغې لپاره دا خبره هم ضروري وه چې زموږ سره دا دواړه کېدای شي زموږ سره دا سکویر میټرکس هم کېدای شي زموږ سره دا ریکټینګولر میټرکس هم کېدای شي. د هغې نه علاوه دا خبره وه که زموږ سره یو میټرکس داسې راغلی وي موږ به هغه په څه باندې ډینوټ کوو موږ به هغه په او باندې ډینوټ کوو. لکه موږ به په او باندې ډینوټ کوو چې پکې دننه زموږ سره څه ایلیمنټ نو ټول ایلیمنټ به زموږ سره څه وي هغه به زموږ سره 0 وي. موږ به یو خاص هغې له یو خاص د روز او د کالمز ترتیب ورکوو او موږ به ټول ایلیمنټس لیکو موږ به 0 لیکو. نو که دلته موږ دې خوا موږ وګورو ایډیټیو آئیډنټیټي موږ وګورو په میټرکس کې نو زموږ سره 0 یو داسې میټرکس دی دا زموږ سره ایډیټیو آئیډنټیټي یو داسې زموږ سره یو په نمبر کې زموږ سره څنګه 0 دی نو زموږ سره یو نل میټرکس یا 0 میټرکس سره دا ایډیټیو آئیډنټیټي د چا لپاره د میټرکس لپاره. که موږ یو میټرکس زموږ سره راغلی وي که فرض که زه ورته وایم چې زما سره یو میټرکس راغلی هغې ته ما اے ویلی په اے کې زما سره اوس هر قسمه ایلیمنټ کېدای شي یا زما سره پکې هر قسمه د هغې اډر کېدای شي زما سره پکې څومره روګانې یا څومره کلمونه په هغې کې موږ څه باونډ نه یو. که زموږ سره بله خبره به هلته په 0 میټرکس موږ دا کړوه چې موږ خو دا په او باندې نوټ کوو خو په دې کې موږ د یو خوا دې سره سبسکرپټ کې لیکو چې زموږ سره په دې کې څومره د دې څومره آرډر دی په دې کې څومره روز دي او په دې کې څونه کالمز دي. که زه دلته او ولیکم او دلته سره 2 کراس 2 ولیکم نو د دې مطلب دا شو چې په دې کې به 2 روز وي او 2 به پکې څه وي 2 به پکې کالمز وي. لکه څنګه لکه داسې. نو دا څه شو دا زموږ سره یو 0 میټرکس شو چې چا د 2 کراس 2 شو. نو ایډیټیو آئیډنټیټي اف ا میټرکس خبره به دلته موږ وکړو که موږ سره یو ایم میټرکس وي که زموږ سره د هغې هر څه آرډر وي نو هغه آرډر که د هغې زموږ سره ایم کراس ان آرډر وي نو ایم کراس ان به زموږ سره څه وي هغه به زموږ سره د 0 میټرکس هم آرډر وي. لکه فار ایگزامپل زه دلته یو میټرکس به زه واخلم او پراپرټي به زه شو کړم چې زموږ سره سره واپس هغه سره راځي واپس ته هغه سره راځي واپس ته هغه میټرکس راځي. که زه دلته ووایم چې زما سره ای یو داسې میټرکس دی چې پای کې زما سره هر څه ایلیمنټ تاسو اخیستی شئ ما 2/2 اخیستو د دې اډر وسره د دې اډر 2/2 دی. نو که زه یم چې د ایډیټیو آئیډنټیټي به څه وي نو ایډیټیو آئیډنټیټي به دې زموږ سره یو نل میټرکس وي یا به یو 0 میټرکس وي چې د هغې به زموږ سره اډر څه وي د هغې اډر به لازمي څه وي هغه به 2 کراس 2 وي. که د 2 کراس 2 نه علاوه بل څه د هغې اډر ونو هغه به د دې میټرکس لپاره ایډیټیو آئیډنټیټي نه وي. که دغه شان د موږ یو بل میټرکس والو چې پای کې زموږ سره بل یو اډر وي نو د هغې لپاره به هغه اډر والا کوم میټرکس به وي هغه به څه وي هغه به د هغې لپاره ایډیټیو آئیډنټیټي شو کوي یا به زموږ سره پروف کېږي د هغې لپاره. اوس د دې لپاره زه ګورم دې لپاره بیا بل کنډیشن دی. کنډیشن زموږ سره دا دی چې اے پلس او څه دی او زموږ سره یو نل میټرکس دی زموږ سره یو 0 میټرکس دی. اے پلس او از ایکول ټو او پلس اے که زه څه وکړم د اے سره او جمع کړم یا د او سره اے جمع کړم واپس په دې سره راځي واپس په دې اے راځي. که داسې پراپرټي هولډ کېده
نو موږ به دې ته څه وایو؟ موږ به دې ته ایډیټیو آیډنټیټي وایو. نو ایډیټیو آیډنټیټي زموږ سره کم یو میټرکس وایي، زموږ سره کم یو میټرکس په څه کې په میټرکس کې زموږ سره دغه شو نل میټرکس ته موږ ویلی شو یا ته موږ زیرو میټرکس ویلی شو. څنګه چې ما مخکې خبره وکړه د دې لپاره به زموږ سره څه وي؟ زموږ سره د دې لپاره نل میټرکس وي چې د هغې به اډر څه وي؟ 2x2 وي، چې باقي به خامخا زموږ سره لازما 2 روز به پکې وي او 2 به پکې کالمز وي او د هغې ټول ایلیمنټس څه وي؟ 0 وي. تاسو دلته وګورئ 0 0 0 0. اوس به موږ څه کوو؟ موږ به ایډیټیو آیډنټیټي چې موږ پروف کوو یا موږ شو کوو، موږ به څه کوو؟ موږ به دا کنډیشن موږ سیټسفای کوو که A + O = O + A = A. نو دا یو تاسو کدی چې دا یو اوبیس خبره ده که موږ د دې سره هغه جمع کوو یا د دې سره دا جمع کوو په کمیوټیټیو لا کې موږ دا خبره کړو، نو دا به زموږ سره به دواړه سایډونه یو شان راځي. خو چونکې په دې کې زموږ سره اوس دا یو میټرکس زموږ سره دا زموږ سره 0 میټرکس دی، نو دې نه به زموږ سره لازما څه راځي؟ واپس په هغه میټرکس راځي. که زه وګورم چې A + O زه واخلم اول 2 + 0 صحیح شو. کرسپانډینګ ایلیمنټ به بل سره جمع شي 4 + 0 دغه شان دي 5 + 0 او 9 + 0. دې نه واپس راشي که د 2 د 0 سره جمع شي، مطلب ټول سره څه جمع شو؟ ټول سره 0 جمع شو. په دې باندې به اس افیکټ نه وي، هغه میټرکس په زموږ سره واپس ترې هغه به دوباره واپس راشي چې هغه کې زموږ سره ایلیمنټس وو 2 او 4 او 5 او 9. دغه شان دي که تاسو نور هم میټرکس واخلئ. بله خبره دا ده چې کم 2x2 میټرکس دی چې په هغې کې 2 روز دي او 2 کالم دي، د هغو ټولو دپاره به زموږ سره څه وي؟ ایډیټیو آیډنټیټي به زموږ سره دا وي. که زه په دې زمانې ایلیمنټ هر څه واخلم خو د هغې دپاره به ایډیټیو آیډنټیټي څه وي؟ دا میټرکس ته وي. که دغه شان دي زه یو بل میټرکس واخلم چې د هغې زموږ سره بل یو اډر وي، د هغې دپاره به هغه اډر والا د ټولو دپاره، مطلب که زه پکې هغه ایلیمنټ چینج کړم، لکه په دې زمان زه ایلیمنټ چینج کړم خو د هغې دپاره به څه وي؟ هغه 0 میټرکس به څه وي؟ هغې دپاره به ایډیټیو آیډنټیټي وي. صحیح شو. دا خو موږ اوس یو سایډ وکړو. اوس دویمي سایډ کې زموږ سره څه دي؟ په دویمي سایډ کې به موږ څه وکړو؟ O + A به وکړو. O + A به زموږ سره دا شي چې 0 + 2 به شي یا به شي 4 + 0 دغه شان دي به 0 + اول به O جمع کوو، د O سره به A جمع کوو 4 دغه شان 0 + 5 او 0 + 9. نو دې سره بیا دوباره زموږ سره څه وشو؟ 0 0 جمع شو. نو په 0 0 باندې به دې اس افیکټ نه وي، نو چې افیکټ نه وي نو دا به واپس زموږ سره څه راشي؟ هغه ایلیمنټ به یا به هغه میټرکس واپس زموږ سره راشي. نو دې دواړو ته تاسو وګورئ دا دواړه د څه برابر شو؟ د دې پراپرټیز نه رالو که نه، د دې کوم ایکویشن نه رالو که نه، د دې ایکویشن د دواړه سره رالو هغه واپس زموږ سره A راغی. نو چې A راغی نو موږ څه ویلی شو؟ موږ دې یو میټرکس ته ویلی شو د زموږ سره ایډیټیو آیډنټیټي ده. که زه یو بل میټرکس واخلم نو دې دپاره به ایډیټیو آیډنټیټي څه وي؟ تاسو وګورئ د دې اډر زموږ سره اډر زموږ سره 1x2 دی. د دې دپاره به زموږ سره لازما ایډیټیو آیډنټیټي څه وي؟ چې زموږ سره د ایډیټیو آیډنټیټي مطلب چې کم نل میټرکس دی یا کم 0 میټرکس دی چې باقي ټول ایلیمنټ زموږ سره 0 وي، هغه به کم اډر والا وي؟ هغه زموږ سره 1x2 اډر والا وي. نو 1x2 اډر والا زموږ سره چې کم ایلیمنټ کم میټرکس دی هغه زموږ سره 0 0 دی. نو که دغه شان دی دا تاسو به په خپله باندې ټرای کوئ چې په دې کې زموږ سره آیا دا پراپرټي هولډ کړي که نه هولډ کړي. تاسو به داسې ټرای کوئ چې A + O به وکړئ، دا به زموږ سره برابري د O + A دا به برابري د A. تاسو به د دې دپاره دا وکړئ چې دا دې دپاره برابر دی که برابر نه دی. اوس بله خبره دا ده که زموږ سره ټول چې کوم دي 1x2 اډر والا د هغې دپاره به ایډیټیو آیډنټیټي څه وي؟ هغه به زموږ سره دغه یو میټرکس وي. نو ایډیټیو آیډنټیټي یو ډېر لازمي ټاپک دی یا یو ډېر لازمي زموږ سره اکثر تپوس کېدای شي چې زموږ سره ایډیټیو آیډنټیټي څه ته وایي؟ په میټرکس کې هم موږ وایو، په نمبرز کې هم موږ وایو. نو په نمبرز کې تاسو ته ما وایي چې زموږ سره ایډیټیو آیډنټیټي 0 دی او په میټرکس زموږ سره ایډیټیو آیډنټیټي نل میټرکس دی چې د هغې زموږ سره هغه اډر به موږ هغې له ورکوو چې په کم اډر زموږ سره ګیون میټرکس وي. لکه دلته زموږ سره 2x2 هلته ما 1x2 اخیستو، دغه شان تاسو نور هم میټرکس اخیستی شئ چې باقي زموږ سره تاسو ایډیټیو آیډنټیټي یو پراپرټي ورکولی شئ. د هغې دپاره کنډیشن ما تاسو ویلي چې کنډیشن دا دی. دا دې لپاره لازمي خبره دا ده چې تاسو به څه کوئ؟ تاسو به اډر ته ګورئ چې دغه کوم ګیون میټرکس ته د دې اډر څه دی، نو هغه اډر مطابق به تاسو کوئ بیا به د یو 0 میټرکس تیاروئ
او هغه به سره پلس کوئ مطلب کمیوټیټیو لا به کې په دې کې راځي تاسو به د دې غاړې مو سره جمع کوئ او د هغه غاړې هم جمع کوئ نو دغه شان به تاسو سره څه کېږي ایډیټیو آیډنټیټي او پراپرټي به تاسو سره یا یو تاسو سره به یو میټرکس تاسو ته پته لګېدای شي چې دا میټرکس دی یا یو مطلب دا کنډیشن موږ سره سټیسفای کوي د بلې ویډیو پورې د الله په امان.